الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د انسانانو تخلیق کړی دی، دنیا ته را لېږلی دی. انسان دنیا ته را لېږلی دی چې دا انسان دنیا نه کامیاب ما طرف ته راځي. حدیث شریف کې راځي چې د انسان دپاره کامیابېدل په عمل کې ضروري ده او مال او دولت کې ضروري نه ده. که انسان په دنیا کې هر څومره جیدادونه جوړ کړي، هر څومره مال او دولت جوړ کړي، هر څومره د دنیا مال او متاع را جمع کړي، په دې بنیاد باندې چې د دنیا کامیاب ترین انسان وي، د ټول نه غټ بېوقوفه انسان. نن سبا دنیا کې چاته سوچو ته وګوره ورته نظام ته کامیاب غني، ویره زه کامیاب شم، بهر ته به لاړ شم، اولاد به وروزم، خپل دولت به وګټم، نور به وګټم. ټیک ته د دولت به وګټي، ولې سکون په دولت کې نشته، آرام په دولت کې نشته، د الله رب العزت رضا او خوشنودي په دولت کې نشته، تر څو د الله رب العزت د اطاعت لپاره دې خرڅ کړی. دولت د سره شته، د الله رضا د سره نشته. دولت د سره شته، د زړه سکون به د سره نه وي. د دنیا هر قسم نعمتونه به در سره وي، خو د الله رب العزت خوشنودي او د الله رب العزت رضا به در سره نه وي. دې دنیا کې هر یو انسان په دې تکل کې دی چې زه دولت دنیا خو ډېره راجمع کړم. هر یو سړی وایي او جا به هم بس نه دي ویلي چې ښه ډېره راجمع کړم. حرام ته نه ګوري، حلال ته نه ګوري، جایز ته نه ګوري، ناجایز ته نه ګوري. مرګ مني، خو د مرګ صحیح ورته د زړه نه تسلیم. ټیک ته پته ورته چې مرم به ډېر زر به مرم، مرګ حق دی، کفن کې شک دی، بیا د زړه نه تسلیم. لا وختي دی، لا وختي دی، لا وختي دی. لکه چې سړی جمعې ته پروت وي او موږ ته په انتظار ناست وي، ورېږله جمع نه ده ولاړه، ورېږله بانک نه دی ویلې، ورو ورو جمع دې شي، مسلم قضا شي. داسې په دې انسان باندې ټول عمر تیر شي، خو د توبې توفیق ورته میلاو نه شي. د انسان په دنیا کې ژوند تېرول د انسان په شان دی او د الله رب العزت د اطاعت باندې دا اصل انسانیت دی. یعنې ژوند خو جاهلان هم تور کړی دی، مشرکان هم تېر کړی دی، سرکش هم تېر کړی دی. ابو لهب ښځې به نبي علیه الصلاة وسلام پسې په شعر او شاعرۍ کې هغه کفریات ویل او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې اف قدرې نه دی کړی، اف قدرې نه دی کړی.
نن سبا وګورئ یو څوک کې به زده کړي دي نه مشر پیژني نه کشر پیژني نه عالم پیژني نه حافظ پیژني نه قاری پیژني نه مفتی پیژني نه امام پیژني شی نه پیژني هلکه څه چل دی شاعر یم ښه شاعر نو څه چل دی ځان نه شاعر نو په شعر کې چې شعر وایي د مشرانو ګستاخي د علماو ګستاخي د معاشري ګستاخي او په هغه کې که پروموټ کوي نو وړو ته دا ښیي چې موږ د دې معاشرې خیر غواړو او په دې معاشره کې د ټولو نه بدترین انسان چې دی هغه عالم دی او ملا دی او ستا د کور هغه مشر دی که تا ته سپېړه درکوي سمه لار درته ښیي نو ستا دښمن دی که تا ته نیغه لار ښیي هغه امام ستا دښمن دی مړه دی خو ټول په ممبرونو باندې ناست دی ټول عمر چېرته خلافت رانهوست ما ورته ستا په دې یو فلم کتو باندې خلافت نه راځي چې ته دې یا ارتغل وګوره یا د قرش عثمان وګوره او راشي دلته کې د مولا سره ورخلي جوړدا چې خلافت به کله راولي نه دا خلافت ستاسو په فلمونو په ډرامو نه راځي تاسو په خپل ځان نه سب کړی تاسو د سرکشي د وجه هغه صلحاو باندې خدای پاک عذاب راولي کم په دې پونیر کې راغلی بیګای د زلزلې بیا یو جړک ور د خلکو صحیح وردا د خدای تعالی لار پر خو دی دا سرکشي دور عام شي دا غرض بنیر دل ما پکې هغه وخت تیر کړالم پای کې اس خامیونه لیدا نه مې پکې غلطي ولیدا چې دا سور کمای کوتاهی دي زموږ په معاشره کې صفا سپین الفاظ را باندې ډېری خبرې داسې منبر مې منع کړې غږ نشم کولی منبر راته دا اجازت نه راکړي چې کولا او الفاظ باندې خبرې وکم چې فحاشي او ریانی زموږ په معاشره کې څه واښوي دا د وجه عذاب نه راځي ستا لور خور سکول کالج یونیورسيټي ته ځي ولا موبایل ورکې څه د وجه یې چې موږ ته پکې اسایمنټ راځي او دا په راځي او دا راځي نو ټیک ته ورکې ولا خو لګي نظر خو په ساته کا کم ځای ته بوزي کم ځای کې پکې کم ځای راکې پای خو نظر ساته کا ستا بچي سکول کالج یونیورسيټي ته ځي مدرسې ته ځي او معاشره کې خلکو سره کېني پاسي لګ نظر خو په ساته کا سره روان نن سبا د خلکو نه انسانيت ټټ ختم دی اگر زه یو کس راغی استاد وي د بره د غرون نه کسان راغلي د خلکو نه مستحقین او غراشنه واغسته په دویم ځای لا وته مې دا خبرې نشته نه ټیک ده چې هغه خلکو هغه روزګار هم کته په بازار کې چې هغه متاثر شو ټیک ته کورونه ګرځي نو دی بس کوي سوال وکړي اغلا وکړي ډاکا وکړي څه وکړي الله رب العزت ټیک ته امتحان او ازمایش راولي او کچر ات د دین عبرت نالي اے انسان چې څنګه صفای هستی نه مخ یړو نه خدای په ختم کې خدای تعالی سره زور کولای شي نن راشه د شعر او د شاعرۍ په مکتب کې زتا کینو کم یو ادیب کم یو شاعر داسې دی چې د الله رب العزت په مینه کې زور وینای خالص کوي نن سبا کم یو شاعر روالي یا په ظلمانو لګیای یا به د چا په دغه باندې لګیای غیر اخلاقی خبرې وکړي او ټول شعر او شاعري به د دین لړل شعر شاعري وایي څه چې کله سورۃ الفیل الله رب العزت و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو ابو لهب دا خزم کور شو دا څه ګران کار نه دی وی الفیل من الفیل وما ادراک الفیل له خرطوم طویل خپل ورته نه پکې فصاحت شته نه پکې بلاغت شته نه پکې داسې او هغه زمانہ کې د شعر او د شاعرۍ مقابله و دانن چې سبا چې یو څو ټکی ځکه کالک ته کجینای دا که صحابي دې که هر یو کس ته نو راضي که جمله راکاږي که کر خراکاږي په عالم به راکاږي په دیندار سړي به راکاږي په هغه معاشره به راکاږي په کومه معاشره کې ستا بچی ته دا تربيت ورکول کېږي چې ته د مستقبل د خلق روخان خلق څنګه جوړي خلق باندې یک څنګه جوړي باندې یک سړي باندې تا کر خراکا غلن ته بیا څنګه ته څنګه مخکې تر ته هغه زرن خلی ته هغه ایویډنس ورکې ته هغه پروف ورکې کته په مخکې سفر نن سبا علما د اضطراب په حالت کې دي صفا سپین د توي چې خدای پاک د خلکو راهنمایي کو سم لار وته خو د دې مسائل حل کو د طلاق او د میراث مسائل وته حل کو او کنا مخامخ چې کوم شیاطین راته الومیناتی ناس دی هغه سره مقابله وکړو
تنن په داسې په سړه سینه باندې نن ناست دی او دا خبره کې چې یاره الحمدلله ښکلی مسلمان یم شکر دی الحمدلله بس مونځ ته راځم ته اوده یې بالکل غفلت په خوب کې اوده یې په دې دنیا کې یو داسې سرکشي ستا په بچو کې ستا په یونیورسټو کې ستا په دې کالجونو کې ستا په دې ینګ جنریشن کې په کارټونانو کې په هر شي کې یو داسې لهر راوته دی چې ستا بچي ځان ته رانږدې کوي علمناتي او هغه ځان ته خدای شیطان منلی دی څوک یې منلی دی شیطان یې منلی دی فری میسنس ټول دغه دغه دی او انشاءالله نسټ جمعه په هغې باندې زه پوره تفصیل باندې بیان وکړم زما ستا بچي په کارټون باندې وړوکوالي کې راګیر کړل بیا یې لږ لوی شي په ډرامو یې لږ راګیر کړي چې لږ لوی شي نو په فلمونو یې راګیر کړي چې لوی شي د ملا خلاف او د پلار خلاف یې ودرئ په جومات کې د مشر خلاف ودرئ څه چل ولا کوي تربیت ولا څه ورکوي ورته یې نو مړه د خدای شته نه رسول شته هغه غرض پسې ورته په ګجرات کې په ګجراواله کې یو کس هلک ماشوم وي نه خدای شته نه رسول شته تماچې راواخته ځان نشته یو قسم دونه وي چې د کافر لاړ بالغ غلطو دا ټول فرضي محض خیالات دي او دا د الله رب العزت د وجود نه انکار شروع شوی دی په کوم ملک اسلامي جمهوریت پاکستان کې حقایق هیڅوک نه بیانوي چې حقیقت څه شی دی ویره چې دا مولا حق بیانوي دا نه بیانوي دا ته په مولا کې څه ورته فرق کار او باسو تا په جمعات کې فرق راو باسو تا په مدرسو کې فرق راو باسو تا په قرآن کې فرق راو باسو ته ماته دا وایا چې ته په کوم دین اسلام باندې خدای پاک دنیا ته را لېږلی ته حق څه کوې تا سره کوم داسې کیل دی یا سکیل دی یا سر پیمانه ده یا داسې یو لیټر مقدار یا سیز دا سره دی چې ته په هغې باندې د خلکو هغه مقدار چې کې چې دی په حق دی دی په ناحقه دی چېرته یو سړی MBBS نه نو په ډاکټر متعلق به خبره وکړي نشي کولی جرأت هم نشي کولی چا LLB نه کړي وکیل خلاف به خبره وکړي بالکل نشي کولی جج خلاف به خبره وکړي بالکل نشي کولی ځکه قانون نه دی ویلی نن سبا د معاشرې د ټولو نه غمځپلی وهلی چې دی هغه عالم دی د اما د کما د یو ځای د ټکي باندې به ککړ لمونځ به نه ورځي هغه ورځ یو کس لګیا او یاره چې استاد چې خلافت داسې ما سره سم دماغ راله وخوړل ما ته د خلافت یو څو ټکي دي زده کړي دي مې فلمونه او ډرامې دي کتلې ما دا کورلوش عثمان ورته غل کتل ډېر ګرمه کې ما دا نه ده چې دې منځونه پاتې وي رجیو اسلامي ده ما ورته خدای پاک ته د دې تر علی کړي چې بس ته فلم او ډرامه وګوره بس پروت یې ورته بس په دې به خلافت راځي وینه کنه ودا داسې او دا داسې دا یو کس یو بیا داسې مې ځکه شروع شو کنه دا دوستانو عزیزانو په دنیا کې هر یو سړی په خپل خیالاتو کې ډوب دی په خپل خیالاتو کې ډوب دی او هغه خیالات د ژوند نه ډېر اوږد دي حدیث شریف کې راځي انسان به دا سوچ کوي چې دا مې کړی وی دا مې کړی مرګ پرې راشي او هغه د خیالاتو او دایرې دي اوږدې وي په دنیا کې خیر ښېګړې خو ما ته ډېرې کمې کوو او که اعتراض کوو که ټک کوو که تنقید کوو د حد ته سیوای کوو که چاره مرسته کوو نو هغه هم د ټولو نه کمه کوو ریاکاري د ټولو نه سیوا که مونځ کوو نو په ریاکارۍ که ذکر کوو په ریاکارۍ څه لین دین کوو په ریاکارۍ هر یو کار مو د ریاکارۍ نه ډک که صدقه خیرات کوو نو هسې به صحیح ورته غوبل به راغستې هغه هم د ریاکارۍ نه ډک دوستانو عزیزانو خدای پاک ته د دې استمو د ستاسو د ریاکارۍ ضرورت نشته او یو دوه پیسې چې راپسې راشي بیا چې کوم تکبر دی تکبر نن سبا ایډوانس شوی دی معمولي چا سره ګاډی راشي که نه پلیټونه یې پرې د ورځې لګولي ده او بیا لاره چېرته درکوي هغه ځمکه بیا د هغوی هغه روډ بیا د هغوی او بیا هر شی د هغوی بیا ته ورته ماشي مېږې هم نه ښکاري قرآن کریم کې الله فرمایلی ولا تمشي فی الارض مرحا فزمکه باندې ډېر ګډوډ مه ګرځه مرحا خوب مه ګرځه ارض مه ګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ته دومره یې چې دا ستا دا سر د غرونو د اوچتوالي ته ورسي ته دومره یې چې ته د غر دومره پلن شي نستا دومره قد دی نستا دومره جسامت دی چې ته د غر مقابله وکړې لن تبلغ الجبال طولا مفسرین فرمایي چې ته د غر عمره نه چې ته د غر سره ویله مقابله وکړې
توبه نعوذ بالله تبد الله سره سره مقابله یو انسان په تکبر باندې په دنیا کې راشي خدای تعالی ته طرف وته اعلان جنگ بیا و یې رجی دی باندې دا سیلاب صد الله سره هغه وقې ډېر سخت حالات راغلي ادومره سخت حالات راغلي ځل ته کې لاړم خلق خدای په سوشل میډیا باندې اوري چې ډېر امداد او تراغ ډېر امداد اوس په سخت کې چې یقین راځي راځي چې بو مزه ما په طالبي تیر کړم ما په شپږ کال تیر کړم ما په سبق ویل یو کس په کې پیژنم دا سه یو عالم دین هغه ماته ز مدرسې ته لاړم سلور منټ کې ټوله دنیا روانه شوې سبق ته لاړم ایبره کرتا سیلاب راغی دا سه سیلاب چې کاڼي غټي وي د خلکو کپرای ماته دل او چغي وال سوري والو بس اکثر روانې ده د بونیر خلک اوسم په استراب کې دي اغرس په طیبات باران کړي بیا راغلی د سیلاب دی والله سره ترس نس کړي لکه انسان په سر چې داسې ډیم نیولې او یریږي د کرنګ هغه وریا زدا په ورونو باندې تاویږي را تاویږي هر سړی په دې دغه کې دا د اوس راغې سیلاب او دا د اوس راغې سیلاب خلک د پوس کوي ګناه سوا نو ته چې زما ستا ګناونه دي هغه ټول بخارات په هغه ځای کې راوځي دا زموږ ستا سرکشي چې دي دا لګي دوستانو عزیزانو په دنیا کې د انسان لګ وقار دی په ایمان تیر کې او په کفر تیر کې په جایز تیر کې په ناجایز تیر کې په اطاعت تیر کې او په سرکشي تیر کې او په خدای تعالی سره په مقابله کې نعوذ بالله تیر کې او په خدای تعالی په اطاعت کې تیر کې وقار په باندې تیری د ټولو نه مقبول ترين انسان عبادت چې د پسوانه کې دي ما تا خپل ځواني په هر څه باندې تباہ برباد کو چې کله بیا کمزور شو هیڅ د خیب بد نشو د جمعات کو ټول شو په دې جمعات په دې پټ باندې ور بیا خدای پاک زموږ بخنه نه کوي ټیک ته وبکه خو د خدای پاک بدن سوال کوي چې ځواني می درکړې کم ځای دی ولا کولا مال می درکړې او کم ځای دی خرج کو کم ځای دی ولا کو ماته و چې دلته کې جمعات کیو دی ګورار سړی به تزان دور غریب او فقیر او مسکین کی چې ستا په پیړو سو دي چې 10 روپۍ ولا ورکړي او چې د ګاډو او د پلاټ خبر شي اندور اوچتي بولی ته وای دی د وزیر اعظم شوی راغلی دوستانو عزیزانو دا الله رب العزت سره دوکي او پلاټ نشي کولای يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور چې صد انسان په زړه کې معمولی خیانت امراشي خیالات امراشي داخه الله رب العزت داخه خبردار تاسو دا وایي چې په دې دنیا کې مونږه بخښو هیڅ چری د انسان ګوره بچ کېدل نشته کله دې دنیا کې هر چا په هر سوره ملنډ او خبرې او غیبتونو کې یو داسې روز را روانه ده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چې د ذره برابر خیر کار دې کړی دا غي اجر به ته ملاويږي او که د ذره برابر د شر کار دې کړی دا غي صحیح ورته سزا به ته ملاويږي دا خدا سے عدالت به الله رب العزت عدالت لګي نو پکې سفارش چلیږي نو پکې واسطه چلیږي نو پکې رشوت چلیږي نن سبا چې کوم یو انسان دا وایي چې یاره ما زبر اٹایز ده کوم زما خدای نه ځان نعوذ بالله خلاص کوي چاري د خلاص او یاد ساتئ کم مسلمانان د غفلت په خوب کې ودري چې یاره زه په ډېر سوچه مسلمان یم او خپل اولاد په تربیت باندې فوکس نه کوي او ټول اولاد تربیت په دې فوکس کوي چې یاره په اعلی سکول کې سبق وایي او بچیس لا وخت نه ورکوي ټول وخت موبایل لا ورکوي یاد ساتئ هغه ورځ لري نه ده چې زما ستا بچی به د اغیارو په لاس کې لوبېږي نن زما ستا په معاشره کې علمان امیناتي ولا چې څومره شیطانان دي هغه دوره سرګرم شوي دي دوره سرګرم چې ستا سوچ هم نشته حتی سیوا هغه دې زیاتې خپل مهنت کوي کوشش کوي زما ستا بچی ته ناس پتا سره او ټوټل د هغې په اختیارات کې بچي او اوس نه هغې دا تاثرات خورئ چې ایلین داسې ایلین ولې الله پیدا کړي د الله رب العزت د مخلوق نه انکار کوي او دومره کفریاتو ته زما ستا ماشوم لاړ چې سبا لا په هغه په ذهن باندې څه نقش کوي نو ډایرکټ به د هغه په ذهن باندې نقش کوي الله رب العزت موږ تاسو له باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین